پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد. ګوره ابن زیاد، اوس تاسې د راډریک او نورو لوړپوړو پوځي چارواکو په وژلو سره په اندلسي پوځ او ولس باندې خپله ویره او رعب اچولی او هغوی په هیڅ صورت په میدان کې نشي تم کېدی. که اوس تاسې هغوی ته وخت ورکړئ چې سره یو ځای شي نو بیا به څه کېږي؟ تاسې باید تر هغو پورې دوی دمې او یو ځای کېدو ته پرې نږدئ تر څو چې ټول تسلیم شوي نه وي. طارق بن زیاد د عزم او همت څخه په ډکه ژبه وویل زه هغوی ته هیڅ وخت د یو ځای کېدو او مقابلې لپاره موقع نه ورکوم. زید بن قصاده وویل اصلا امیر موسی بن نصیر د دې ځای څخه ډیر لرې دی او د دې ځای د اوسنیو حالات او شرایطو څخه نه دی خبر چې د دې ځای حالات څه ډول دي او هغه په دې خبره باندې هم نه دی خبر چې په اندلس کې حالات څه ډول دي. جولین وویل د ایسیجیا ښار ته وګورئ، دا د اندلس 4 لارې او چوک دی. یوه لاره قرطبې ته، دویمه غرناطې ته، دریمه ملاغې او 4مه د اندلس مرکز تلتلې ته ځي. که تاسې دا 4 یاد شوي ښارونه ونیول نو ټول اندلس مو لاندې کړ. تاسې ټول پرمختګ پیل کړئ. که چیرې امیر موسی خفه شو زه به د هغه سره خبرې وکړم او هغه به قانع کړم. خو طارق بن زیاد وویل زه خپله هم د هغه سره خبرې کوم، خو اوس د خبرو پر ځای باندې عمل پکار دی. موږ باید مخکې ولاړ شو او د دښمن ځواک مات او ختم کړو او بیا به سره ګورو. طارق بن زیاد د خپلو سالارانو سره تر سلا مشورې وروسته د نورو ښارونو په لور باندې پرمختګ پیل کړ. هغه په لومړي قدم کې پوځ په 2 برخو وویشه. یو برخه خپل نامتو سالار زید بن قصاده ته وسپارله چې ځینو تاریخونو د هغه نوم زید بن قیصر هم لیکلی دی. زید بن قصاده یې د خپل پوځ سره د ملاغې په لوري باندې واستاو او پاتې پوځ یې د خپل ځان سره وساته. هیڅ تاریخ دا نه دی لیکلی چې په ایسیجیا کې څومره غازیان شهیدان شول، خو دومره خبره څرګنده وه چې په زرګونو کسان شهیدان شوي وو. د نویو فتوحاتو په خبر اورېدو سره په زرګونو نویو بربري غازیان اندلس ته راورسېدل او د خپل پخواني لښکر سره یو ځای شول. طارق بن زیاد تر ټولو لومړی قرطبه محاصره کړه او دا ورته څرګنده شوه چې د دې ښار نیول اسانه کار نه دی، ځکه د ننوتلو هیڅ لاره دې ښار نه لرله. د دې ښار دروازو او دیوالو ته رسېدنه خو ځانوژنه وه. تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې د دیوال شاوخوا لوی خندق او نهر کیندل شوی و او هغه به له اوبو څخه ډک و. طارق بن زیاد ټولې طریقې او لارې چارې په کار واچولې، خو یوازې دا لار ورته پاتې شوه چې محاصره اوږده کړي. په دې توګه شپې او ورځې تېرېدلې. یو ورځ طارق بن زیاد خپل سالار ته وویل مغیث ته هم دلته پاتې شه، زه درڅخه ځم. موږ خو د خپل امیر حکم په دې خاطر ځنډاوه چې اندلسي پوځ ته وخت په لاس ورنشي تر څو سره یو ځای شي، خو اوس محاصره دې حالت ته رسیږي چې کېدای شي 2 میاشتې پرې تېرې شي او اندلسي پوځ ته خپله وخت په لاس ورشي. زه نور دلته نشم کېناستی، زه به تلتلې ته ولاړ شم او دا لښکر به بیا په 2 برخو باندې وویشو. مغیث رومي ورته وویل ابن زیاد ته د لښکر زیاته برخه له ځان سره ملګرې کړه، ما ته یوازې 200 سپاره دلته پرېږده. خو جولین وویل آیا مغیث به په 200 سپرو باندې قرطبه ونیسي او که نه؟ خو زه درته وایم تلتلې په لږو کسانو باندې نه نیول کېږي. هغه پایتخت او پلازمینه ده، د بادشاهانو د کېناستلو ځای دی
طلایطله د اندلس زړه دی، د هغې دفاع ډېره قوي ده. ښه خو دا ده چې زیات پوځ د ځان سره واخلي او هغه لوري ته حرکت وکړي. مغیث رومي وویل زما لپاره د الله جل جلاله مرسته بس ده او زه به دې ښار ته ننوځم. طارق بن زیاد وویل مغیث د خوب او خیال خبرې مه کوه. الله جل جلاله د هغه چا سره مرسته کوي چې حقیقت او واقعیت په نظر کې ونیسي او بیا عمل پیل کړي. مغیث رومي وویل زه ستاسې څخه یوازې 700 سپاره غازیان غواړم. که تاسې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح او بري زیری درکړی وي نو موږ ته به الله جل جلاله د فتح او بري شرایط خپله برابر کړي. موږ خو د خندق دې غاړې ته همداسې بیکار نه کینو، یو څه به خامخا کوو. طارق بن زیاد مغیث رومي ته د خپلې خوښې سره سم 700 سپاره ورکړه او دی د نور پوځ سره د طلایطلې په لور باندې روان شو. جولین او اوپاس هم له هغه سره ولاړل. کله چې د طارق بن زیاد رحمه الله لښکر حرکت وکړ او د قرطبي له میدان څخه روان شو نو د دیوال په سر باندې ولاړو انسانانو ځمکه او اسمان په سر باندې واخیست او په چیغو او نارو یې پیل وکړ. هغوی ولاړل، هغوی وتښتېدل. دومره زر ولې ولاړئ مسلمانانو؟ ودرېږئ مسلمانانو، موږ درته د ښار دروازې خلاصوو. په همدې ترتیب د قرطبي اوسېدونکو پیغورونه ورکول، عیسایانو تورې غشې او برچې په لاسونو کې پورته کولې او چغارې یې وهلې. طارق بن زیاد همداسې له خپل پوځ سره روان و. مغیث رومي خپل 700 سپاره له خندق څخه لرې شاته بوتلل. د قرطبي اوسېدونکي په دې هیله او تمه باندې و چې ګوندې مسلمانان د محاصرې څخه ناامیده شول نو ځکه یې محاصره پورته کړه. خو مغیث رومي په نږدې ځنګل کې خپل سپاره پټ کړي وو. د شپې په ښار کې جشن جوړ شو چې مسلمانان بیرته ولاړل. راهبانو او راهبو د خپل ډنګ ډول په اساس جشن لمانځه. د اسیجیا څخه چې څه پوځیان او ولسي خلک قرطبې ته راغلي وو هغو د جګړې ډېر هیبتناک خبرونه خلکو ته اورولي وو. خلک به دې خوشحاله وو چې دا قیامت له قرطبې څخه لرې ولاړ او په حقیقي توګه هم د دوی لپاره دا د جشن ورځ وه. د قرطبې سره نږدې په ځنګل کې چې لوړې ژورې غونډۍ هم وې مغیث رومي د خپلو سپرو څخه لږ لرې په نفل لمانځه باندې ولاړ و. هغه تر لمانځه وروسته لاسونه د دعا لپاره پورته کړل او په عذر او زارۍ سره دا دعا الله جل جلاله ته وکړه. ای واحد او لا شریک ربه، ته چې چاته وغواړې عزت ورکوې او چاته چې وغواړې ذلت په نصیب کوې. ته په هر څه باندې واک او قدرت لري. ما ستا په اسره او نامه باندې د 700 سپرو سره د دې ښار د نیولو دعوه کړې. زه دلته ځان بادشاه کول نه غواړم بلکې ستا بادشاهي قایمول غواړم. ای الله ما ته همت او صبر راکړې چې ستا د خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم ارشادات او ستا دین د دې ښار خلکو ته ورسوم. د باطل په تیارو کې د توحید روښنایي وځلوم. ما او زما غازیان په خپل وړاندې مه شرموه. ورونو د هغه په اواز کې ژړا وه. خپل لاسونه یې په خپله څېره او مخ باندې راتاو کړل. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې. هغه پورته شو او د خپلو سپرو سره په یو ځای کې کېناست. ټول سپاره د هغه په شا او خوا باندې راټول شول. مغیث رومي په لوړ اواز سره وویل زما عزیزانو ما خپل سپاه سالار ته وویل چې ما ته یوازې 700 سپاره راکړه او زما څخه د قرطبې ښار واخله. ما د خپلې دعوې د پوره کولو لپاره تاسې غوره کړي یاستئ. ما دا وعده او ژمنه د سپاه سالار سره نه بلکې د خپل الله جل جلاله سره کړې ده. ما دا ژمنه ستاسې د زړورتیا او مېړانې په بنسټ کړې. د خپل الله جل جلاله سره ټول دا وعده وکړئ چې موږ به د دې کال سینه څیروو او هغې ته به ننوځو. که داسې نه وي نو بیا موږ همدلته ځانونه قربانوو. ورونو تاسې د الله جل جلاله د دغه سپېڅلي او زړور مجاهد خبرو ته لږ فکر وکړئ. په هر ځای کې چې مجاهدین دغسې امیر ولري نو بیا مجاهدین خپل ځانونه لولپه کوي خو په شا نه راځي. په دې حالت کې ټولو سپرو په یو اواز سره وویل موږ ستا سره یو، موږ ژمنه کوو چې یا به دا ښار نیسو یا به ځانونه قربانوو.
ورونو کله چې شپه تېره سوه او سهار شو نو مغیث رومي په یوازې ځان روان شو. هغه غوښتل یو ځل بیا د کلا او ښار دیوال تر سترګو تیر کړي. کیدای شي په کلا باندې د پورته کېدو یا ورانولو کوم مناسب ځای پیدا شي. تاریخونه لیکي چې یو شپون رمه روانه کړې وه. هغه مغیث ته سلام وکړ. مغیث په اندلسي ژبه هم پوهېده او هم یې ویلی شوی. شپون له مغیث څخه وپوښتل آیا ته د هغه پوځ سړی یې چې زموږ باچا راډیک ته د ګادلیت په میدان کې ماتې ورکړې وه او هغه یې ختم کړ؟ مغیث ځواب ورکړ هو وروره. آیا ته ما خپل دښمن بولې؟ شپون ورته وویل داسې نه ده، موږ ډېر غریب خلک یو، څوک د ځان دښمن نه بولو. مغیث رومي له هغه سره د مینې او محبت خبرې پیل کړې او دواړه ګډ سره روان شول. شپون هغه ودراوه او بیا ورته وویل که ته غواړې دا ښار ونیسې نو شاته ولاړ شه. هلته د سیند اخوا دیوال لږ غوندې مات شوی دی. د هغې نښه دا ده چې هلته د یوې ونې څانګه د دیوال پورې رسېدلې. په هغه ځای کې تاسې دیوال ماتولی او ړنګولی شي. ته خپله ولاړ شه، وګوره چې دا کار کولی شي او که نه. مغیث رومي په خپلو جامو کې نه و بلکې هغه بدلې جامې اغوستې وې. هغه هم هغه ځای ته ورغی. هغه په دیوال کې مات شوی ځای ولید خو له هغه ځایه څخه ننوتل اسانه نه و. هغه باید نور هم مات شوی وای. مغیث پټ پټ بیرته راغی او د دیوال په سر باندې په دې حالت کې پیره کوونکي هم ګرځېدل. مغیث پټ پټ بیرته راغی او خپلو ملګرو ته یې کیسه وکړه. څو کسان هلته بیا ولاړل او هغه برخه یې ښه وکتله. یو شامي افسر ابو عتیق وویل په دیوال کې د سوري او ماتې برخې څخه د ونې څانګه ډېره ګټوره او په کار راتلونکې ده. که د شپې په دې ونه او څانګه باندې پورته شو نو د کلا دیوال ته پورته کېدلی شو، خو د پیره کوونکو شتون ډېر خطرناک دی. مغیث رومي هم دا ځای لیدلی او کتلی و، خو هغه ته بری او کامیابي کمه او ناکامي ډېره د سترګو کېده. ورونو عیسایي تاریخ لیکونکي لین پول لیکلي چې مسلمانانو په جنګي زړورتیا او هوښیارۍ کې ډېر نوم او نښان درلود او همدا د هغوی د بری او فتوحاتو لامل و. هغوی ډېر کلک او سختي ګالونکي وو. الله جل جلاله هم د هغوی پلوی او ملګری و او داسې حالات او شرایط به یې ورته برابرول چې د دوی په ګټه به تمامېدل. مغیث رومي ته په دیوال کې سوری او یوه ونه د سترګو شوې وه، خو د دې څخه ګټه او کار اخیستل ډېر خطرناک و. ورونو د دې ورځې لمر هم پرېوت، بیا شپه تیاره شوه. د افق څخه وریځې راپورته شوې چې رعد او برق دواړه پکې وو. دا رعد او برق لرونکي وریځې د قرطبي په لور باندې په منډه را روانې وې. لږ وخت وروسته ډېر سخت او طوفاني باران پیل شو چې سخته سیلۍ او باد هم ورسره ملګري وو. ونې او بوټي د طوفان څخه لړزېدل. باران دومره سخت او تیز و چې د کاڼو په شان لګېده. ونې لکه چې د ریښو څخه راوځي. طوفان ډېر ویرونکی او هیبتناک و. د مغیث رومي د غازیانو پناه ځای نه و، ځکه د هغو سره خیمې نه وې. که خیمې وای نو هم دې طوفان ته نه شوی تم کېدی. اسونه بې قابو شول او درېدل، خو ټولو اسونه بوتلل او د غونډۍ شاته یې ودرول. مغیث رومي په لوړ اواز سره وویل اوس وخت دی، دا طوفان د الله جل جلاله نعمت دی، په اسونو ځینونه واچوئ او ډېر ژر د کلا هماغې په نښه شویو برخې ته ځانونه ورسوئ. په دې طوفان کې به د کلا هېڅ پیره کوونکی نه وي. د ماتولو او ړنګولو سامان هم در سره واخلئ. مغیث رومي له ځانه سره 700 سپاره غازیان ملګري کړل او د قرطبي د کلا په لور باندې وخوځېدل. کله به چې برېښنا او رعد وغړمبېده نو اسونه به وترېدل، خو سپرو په خپل کمال باندې اسونه قابو کړي وو. باران د شګو په شان باندې په مخونو باندې لګېده. له قرطبي سره نږدې د اشبیلې سیند روان و. چې ورونو هغه سیند اوس هم شته. دې سیند ته مسلمانانو د قرطبي نهر اعظم وایي. سپاره د اسونو سره په سیند کې ودرول شول، خو اصلي ستونزه طوفاني باران پیدا کړې وه. د دیوال د پاسه پیره کوونکي د باران په سبب باندې په برجونو کې ننوتلي وو او هلته نه وو. مغیث رومي د 4 غازیانو سره د دیوال هغې برخې ته ولاړ چې هلته سوری او ونه وه. ابو عتیق وویل ښاغلی سالار، دیوال ړنګولو ته اړتیا نشته. ما د ځان سره پړی او رسۍ راوړې ده. زه ونې ته پورته کېږم او دیوال ته ځان رسوم. ابو عتیق د ځان څخه رسۍ راتاو کړه او په ونه باندې پورته شو.
بیا په هغې څانګې باندې وخوت کومه چې د کلا دیوال ته نږدې رسېدلې وه. خو طوفان او باد هغه څانګه داسې یوې او بلې خوا ته ښوروله چې ابو عتیق په هغې باندې ځان نشو سنبالولی. د ونې څانګې باران ښویې کړې وې نو پښې ورباندې نه تم کېدې. اصل کار دا و چې له څانګې څخه دیوال ته ټوپ واچول شي، خو په دې حالاتو کې دا کار نه کېدونکی و. ابو عتیق په خپل رب باندې توکل وکړ او د څانګې سر ته یې ځان ورساوه. څانګه هوا یوې او بل لوري ته کږه کړه. کله چې څانګه بیرته را روانه شوه نو ابو عتیق د فدایي په شکل باندې یوه کارنامه سرته ورسوله. هغه اتومات د څانګې څخه ټوپ کړل او د دیوال د پاسه ولوېد. هغه په پوره زور سره خپل ځان په دیوال باندې ټینګ ونیو. بیا له ځانه څخه رسۍ راخلاصه کړه او لاندې یې راوغورځوله. د دې رسۍ په مرسته اته نور غازیان دیوال ته پورته شول. هغوی د سیند په لوري باندې دروازه پرانیستل غوښتل. نو په دغه توپاني باران کې دغه مجاهدین د کلا برج ته ورسېدل. هلته څو پیره کوونکي ناست وو او خبرې یې سره کولې. مخکې له دې چې هغوی څه وکړي غازیانو ټول ووژل. هغوی 4 برجونه له پیره کوونکو څخه پاک کړل او بیا د زینو په وسیله باندې لاندې راښکته شول. د دروازې پیره کوونکي ویښ او بیدار وو. هغوی مقابله وکړه خو غازیان پرې برلاسي شول او دروازه یې پرانیستله. ابو عتیق د دروازې د باندې راووت او مشعل یې یوې او بلې خوا ته وښوراوه تر څو غازیان پوه کړي چې دروازه پرانیستل شوې. 700 غازیان خپل اسونه په منډو کړل. هغوی په توپاني باران کې په توپاني توګه د کلا د دروازې په لور باندې ورغلل او ټول کلا ته ننوتل. څو اندلسي سپایان یې ونیول او د هغوی څخه یې د لارښود په شکل باندې کار واخیست. پاتې پوځیان په درانه خوب باندې ویده وو نو ټول یې په خوب کې ختم کړل. په دوی کې هغه ژوندي پاته شول چې بندیتوب یې ومانه. ښاریانو ته خو د مقابلې هیڅ وخت په لاس باندې ورنغی. ورونو تاریخ لیکونکي ایس پی سکاټ لیکلی دي چې کله سهار شو طوفان او باران تم شو خو کلا مسلمانانو نیولې وه. د دې ښار په منځ کې یوه بله لویه کلا وه چې د هغې نیول ناپاته و. دا د عیسایي مشرانو او بلونکو مرکز و. د هغې په منځ کې لویه کلیسا وه. هلته د راهبانو او راهبو د اوسېدلو ځایونه هم وو او د زده کړو ډېرې خونې هم وې. د دې مرکز په شاوخوا کې لوی او لوړ دیوالونه پورته شوي وو چې دروازې د اوسپنې څخه جوړې شوې وې. د دیوال له پاسه غشي او برچوشتونکي ناست وو. ایس پی سکاټ لیکلي چې په دې شپه د ښار مشر د 40 ساتونکو سره دې کلا ته پناه یوړه چې هلته 400 پوځي ساتونکي نور هم وو. مغیث رومي اعلان وکړ چې هر څوک د باندې راوځي هغه ته امان ورکول کیږي او هر چا که مقابله وکړه هغه به خپله جزا وګوري. خو د دې کلا والي د دیوال له پاسه آواز وکړ لږ دیوال ته نږدې راشئ چې درته څرګنده شي زر تر زره له دې ښاره پښې سپکې کړئ. مغیث رومي ډېر کوښښ وکړ چې دې کلا ته ننوځي خو هېڅ درک ورته پیدا نه شو. هغه ته وویل شول چې دې خلکو دومره غله دانه راټوله کړې ده چې 2 میاشتې هم نه ختمېږي. ورونو نږدې 1 میاشت وروسته مغیث رومي ته څرګنده شوه چې کلا ته له ښار څخه اوبه ننوځي او له همدې اوبو څخه هغوی کار اخلي. دا اوبه د ځمکې لاندې په پخه ویاله کې کلا ته ننوتې دي ځکه نو چاته نه معلومیږي. مغیث د اوبو دا پټه ویاله بنده کړه. 3-4 ورځې وروسته دروازه پرانیستل شوه. ورونو که ستاسې د خیبر غزا په یاد وي نو د خیبر په غزا کې هم یوه ډېره کلکه او پخه قلا وه چې هغه هم نه فتحه کېده چې وروسته بیا په هغوی باندې کله چې اوبه بندې شوې بیا صحابه کرامو هغه کلا فتحه کړه. نو په دغه ځای کې هم په دغو خلکو باندې چې کله اوبه بندې شوې نو 3-4 ورځې وروسته دروازه پرانیستل شوه. مغیث لومړی کار دا وکړ چې د مشر سر یې له تنې څخه قلم کړ. د کلا په منځ کې چې څومره پوځي افسران وو هغوی یې ټول ووژل. نور پوځیان یې جنګي بندیان کړل. د ښاریانو څخه هېڅ پوښتنه ونه شوه. راهبې نجونې او مېرمنې ټولې ازادې او خوشې شوې. ورونو دا و د مغیث رومي رحمه الله حالات چې دغه قلا یې په څه ډول ونیوله. اوس به ورسو د اسلام ستر سالار موسی بن نصیر رحمه الله ته. په قیروان کې امیر موسی بن نصیر 18,000 غازیان راټول کړل. هغه د امیر المؤمنین ولید بن عبدالملک څخه د دې اجازه اخیستې وه چې په اندلس باندې خپله هم حمله وکړي. هغه فکر کاوه چې طارق بن زیاد به خپل کار درولی وي او دته به په تمه وي. راتلونکي فتوحات هغوی په ګډه سره کول غوښتل. ورونو زموږ او تاسې کیسه به طلایتله یا مادرید تر دې عنوان لاندې دوام پیدا کوي.
ورونو د مادرید یا تولتلې نوم خو به مو اورېدلی وي لکه اوس هم ځینې د فوټبال ټیمونه د مادرید ارسنال بارسلونا په دې نومونو باندې جوړ شوي دي چې دا د اندلس مشهور ښارونه وو په هغه وخت کې خیر طارق بن زیاد چې خپل نامتو سالار زید بن قصاده کوم لوري ته استولی و هلته د غرناطې مشهور ښار پروت و د اندلس نامتو جنرال ټیوډومیر چې لومړی یې په لکه دره کې ماتې خوړلې وه او بیا د ګادلت په میدان کې له راډریک سره یو ځای و او د ماتې څخه وروسته وتښتېده نو غرناطې ته راغی او هلته یې پناه واخیسته هغه ته هر وخت د مسلمانانو د فتوحاتو خبرونه رارسېدل او هغه به د خطر په حالت کې د غرناطې دفاع قوي کوله ورونو کلا به هغه څومره کلکوله ځکه چې کلا خو جوړه روغه وه او له ده سره پوځ هم ډېر و یوازې یوه خبره وه جنرال ټیوډومیر یې ډېر اندېښمن کړی و او هغه په پوځیانو کې د جګړې شوق او ذوق نه درلودلو د مسلمانانو د پرله پسې فتوحاتو څخه د ټول اندلسي پوځ احساسات جذبات او ولولې مړې او سړې شوي وي او د هغوی مورال بالکل ښکته شوی و او د مورال په ښکته کېدو کې هغه پوځیانو او ولسي خلکو هم رول درلود کوم چې له نورو برخو څخه راتښتېدلي وو ځکه چې هغوی د مسلمانانو په هکله باندې داسې خبرې کولې چې ګوندې مسلمانان انسانان نه بلکې بل مخلوق دی د بادشاه راډریک د مړینې خبر د اندلس هرې برخې ته رسېدلی و عامو خلکو هغه ډېر باتور میړنی او زړور باله د هغه په هکله دا مشهوره شوې وه چې هغه په ماڼۍ کې ظالم خو د جګړې په میدان کې تر ټولو زړور او باتور انسان دی او هیڅ بادشاه هغه ته ماتې نشي ورکولی په همدې خاطر دا خبره هم مشهوره وه چې راډریک ژوندی دی او بیرته راتلونکی دی او داسې هم ویل کېده چې هغه مړ شوی دی خو بیرته به راژوندی کېږي او بیا به راځي دا د ټولو خلکو عقیده نه وه او ځینې ورڅخه منکر هم وو نو هغوی به بیا دا خبر تکراروله چې مسلمانان ډېر خطرناک انسانان دي ځکه چې هغوی نه یوازې دا چې راډریک ته یې ماتې ورکړه بلکې هغه یې ختم هم کړ د جنرال ټیوډومیر لپاره د خپل پوځ دا ذهني او مورالي حیثیت ډېر د اندېښنې وړ و هغه خپله هم له مسلمانانو له لاسه 2 ځلې ماتې خوړلې وه او د هغوی زور ورته څرګند شوی و خو غوښتل یې په څه چل خپله ماتې په بري باندې بدله کړي او بله دا چې په دې وخت کې هغه د اندلس د پاچا کېدو تمه هم درلوده ځکه بل داسې مشهور څوک نه و چې هغه د پاچا شوی وای تاریخونه لیکي چې جنرال ټیوډومیر د همدې خوبونو د تعبیر په خاطر باندې خپلو پوځي افسرانو ته ډېر امیدونه او تمې ورکړې وې جنرال ټیوډومیر خپلو پوځي افسرانو ته ویل اوس په اندلس کې کوم بادشاه نشته راتلونکی حکومت د هغه چا دی چې فتح او بری ومومي د افریقا بربریان د شوکې او ډوډ تالان لپاره راغلي دي که په هر ځای کې هغوی ماتې وخوړه نو تښتي بیا به حکومت زموږ خپل وي بیا به تاسې زما پر ځای او زه به د راډریک پر ځای باندې وم زه به تاسې ټولو ته لوړې رتبې درکړم په دې شرط چې تاسې ټول همت وکړئ او حمله کوونکي له خپلې خاورې څخه وباسئ د پوځي افسرانو لپاره همدومره اشاره پکار وه او بس هغوی ټول د پرېکنده جګړې لپاره چمتو او تیار شول جنرال ټیوډومیر وویل تاسې ټولو ته څرګنده ده چې هغوی د غرناطې په لوري باندې را روان دي هغوی خپله ځانونه کمزوري کړي په 3 برخو باندې ویشل شوي دي او په 3 لورو باندې روان شوي چې په هغو کې یو برخه زموږ په لوري باندې را روانه ده خو دا باید موږ تباه او برباد کړو که موږ دوی دلته تباه او برباد کړل نو بیا به د هغه ګروپ پسې ورشو کوم چې په قرطبه کې دی او هغه به تباه کوو د هغې له تباه کولو څخه وروسته به طلایتلې ته پسې ورځو او هغه به هم له منځه وړو د دې یوه طریقه دا ده چې موږ په لار کې هغوی تباه کړو او غرناطې ته نږدې را پرېنږدو که کوم پوځیان غرناطې ته ژوندي را ورسېدل نو هغه باید سمدستي بې وسلې کړو یو اعلی پوځي چارواکي د ده په ځواب کې وویل ستاسې پلان ډېر غوره دی موږ به بربریانو ته د غرناطې د محاصرې اجازه نه ورکوو د غرناطې څخه لرې به موږ د هغو سره جګړه کوو تاسې چې د راډریک پر ځای باندې د کېناستلو خبره وکړه په داسې حال کې چې هغه یو زوی هم د ریجمانډ په نامه باندې لري د هغه په ژوندانه به څرنګه تاسې په تخت باندې واک ترلاسه کړئ ټیوډومیر وویل ریجمانډ خو یو لیونی دی پوځي افسر وویل د هغه مور خو لیونی نه ده او یو ګوبلیجي خو ستاسې په شان نامتو جنرال دی بله دا چې هغه په طلایتله کې اوسیږي د راډریک ملیکه د تل لپاره هغه له ځانه سره ساتل غواړي یو ګوبلیجي په پوځ کې هم ډېر اثر لري هغه به ستاسې په خلاف پوځ او ملیکه له ځانه سره ملګري کړي
هغه به رجمان په تخت باندې کېنوي. که تاسې د هغه په خلاف باندې څه کول غواړئ نو هغه به تاسې په پټه باندې وژني، او که داسې ونه شي نو بیا به کورنۍ جګړه پیل شي. په داسې حال کې چې بربر مسلمانان پرله پسې فتوحات ترلاسه کوي، آیا کورنۍ جګړه مناسبه ده؟ او بیا پسې ورته وویل ښاغلی جنرال ټیوډومیر، تاسې په خپلو کړو وړو مسلمانانو ته لاره هواره کړې چې ټول اندلس ونیسي. جنرال ټیوډومیر په داسې طریقه او شکل سره وخندل لکه چې پوځي افسر کومه بې عقله او بې ځایه خبره کړې وي، او هغه ځواب ورکول نه غواړي. ټیوډومیر وویل دا وروسته خبره ده، لومړۍ مسله د پوځ ویشل دي. راځئ چې لومړی تر غرناطې پورې د کلاګانو او پوستو غم وخورو چې څومره پوځیان باید هلته واستول شي. تر غرناطې پورې 4 مهم ځایونه پراته دي ورونو. تر غرناطې پورې 4 مهم ځایونه پراته وو، لکه ارچیدونه، مالاکا، مورشا او الیویرا. غرناطې ته تر ټولو نږدې الیویرا پرته وه. ټیوډومیر د دې ټولو مهمو ځایونو طوفاني دوره وکړه. هلته یې د پوځ کتنه او معاینه او خپله وینا هم وکړه. په هغه وینا کې وویل هغه امپراتور اوس مړ شوی دی چې ټول اندلسي ولس یې خپل غلامان ګڼل او هیواد یې خپله شخصي خاوره بلله. اندلس ستاسې هیواد دی. د دې هیواد هره دانه او غله ستاسې حق دی. ستاسې ګټه ستاسې خپله ده، او پس له دې به داسې نه کیږي چې ستاسې نیم فصلونه به بل څوک پورته کړي. ستاسې په لاس جوړ سوي شیان ستاسې حق دی، او د هغه قیمت به هم ستاسې وي. کوم کسان چې په پوځ کې دي د هغو له کورنیو څخه به مالیات او ټکس نه اخیستل کیږي. کوم پوځیان چې معیوب شي هغوی ته به په ټول عمر کې تنخواه سره له نورو مرستو ورکول کیږي، او کوم کسان چې ووژل شي هغوی ته به په یو ځای دا ټولې مرستې ورکول کیږي. د دې خبرو په اورېدو سره ټولو پوځیانو په یو اواز سره چیغې کړې اندلس دې ژوندی وي، جنرال ټیوډومیر دې ژوندی وي. ټیوډومیر پوځیان غلي او چوپ کړل، او بیا په خبرو باندې پیل وکړ. د افریقا دا بربري مسلمانان ستاسې د هیواد د لوټولو او خرابولو لپاره راغلي دي. هغوی ستاسې لورګانې، خویندې او میرمنې له ځانه سره تښتوي. هغوی به ستاسې په وړاندې ستاسې میرمنې بې حیا کوي. دا لارښ کوونکي د 10-12 کالو نجونې هم له ځانه سره وړي. که خپل ځان، مال او حیا خوندي او محفوظ ساتل غواړئ نو جګړه وکړئ. د دښمن ویره له خپلو زړونو څخه وباسئ. هغوی دومره تکړه نه دي لکه څومره چې تاسې ته ویل شوي دي. هغو پوځیانو چې ماتې خوړلې هغه به تاسې ته ووایي چې مسلمانان دا دي او دا دي. دا خبره بالکل غلطه ده. هغوی ستاسې په شان انسانان دي. که باتور او زړور څوک وي نو هغه به تاسې یاستئ ورونو. دې غریبو او بیچاره پوځیانو ته دا څرګنده نه وه چې تر ټولو لومړی سړی چې د مسلمانانو له لاسه هلته ماتې خوړلې وه هغه همدا ټیوډومیر و. هغه خپل پوځ همداسې مسلمانانو ته پرېښی او خپله یې تېښته کړې وه. همده بادشاه ته په پیغام کې لیکلي وو چې مسلمانان انسانان نه دي بلکې کوم بل مخلوق دی. او دې پوځیانو ته دا هم معلومه نه وه چې جنرال ټیوډومیر له هغې پولې څخه په منډه ځان طلایتې ته ورساوه او هلته یې پناه واخیسته، او له هغه ځای څخه یې راډک ته پیغام واستاوه چې دا نوي حمله کوونکي لکه د پیریانو غوندې دي چې زما نیم پوځ یې ختم کړ او پاتې پوځ څه ونیول شو او څه تېښته وکړه. جنرال ټیوډومیر غوښتل په خپل پوځ کې په خپلو خبرو باندې نوی روح او نوی ولولې را پیدا کړي او د هغوی مورال راپورته کړي تر څو د دوی په قربانۍ سره دی د اندلس پاچا وګرځي. ورونو، کله چې جنرال ټیوډومیر غرناطې ته ورسېده، له بلې خوا څخه زید بن کوساده د غرناطې لومړي مهم ځای ارچیدونا ته راورسېده. د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.